سلامونه ملګرو، امید لرم چې روغ جوړ به یاستې. نو په دې ویډیو کې به چې موږ د پراپ فرم یا فنډ اکاونټونو په باره کې خبرې کوو. نو فقط هغه کسان دپاره به وي چې ریسک اخلي، واقعا ټریډ کې ریسک واخلي. نو ریسک نو فراري، او نو ریسک او نو رزق. نو راځي چېرته به چې سره کم کولی شي چې په اسانه ډول چې دی ته خپل پراپ فرم لکه فنډ اکاونټ چې دی پاس کړي، ته هغه نه ګټه والي او هغه نه چې دی ته پی اوټ والي په اسانه طریقه باندې. نو زیاتره خلک دی خیا په میاشت باندې پراپ فرم ټریډ کوي. په هغه باندې ما ویډیو هم جوړه کړې ده. صحیح دی، ښه کار دی چې خپل په ریسک پارشي باندې ورشي. خو په چلنج سایډ کې چې دی ته باید ډیر وخت ونه اوسې، ځکه چې ستا زړه تنګوي. که غواړې لکه که نوی که نه، ما په هغه باندې ویډیو جوړه کړې، ویډیو به تاسو لیدلي. خیر هغه په باره کې خبرې نه کوو. که نوی ټریډر یې هغه کې چې دی ته تجربه اخیستلی شي، پوه شولې. نو په چلنج کې چې دی لږ ریسک اخیستل دا چې دی ښه نه دی، او د باندې چې دی ما ایکسپریمنټ کړی دی خپله. دا مې اول خپله چک کړی چې کار کوي یا نه کوي. نو بیا تاسو ته راغلی یم. نو ما چې دی د وړوکي ورور یو جی اف ټي لکه ګوډ فنډ ټریډر په دغه کې چې دی ما یو څو اکاونټه وایستل، په هغه باندې چې دی ما ایکسپریمنټ وکړو. نو چک مې کړو چې آیا دا کار چې زه کومه کار کوي یا نه، چې زه دوی ته پې ویډیو جوړه کړمه. نو راځي چې چې هغه به څنګه وي. اوس ګورئ ښه داسې ونیسئ چې تا سره $10 دي. ښه اوس ګورئ ښه هېڅکله پوره خپله سرمایه یا په قرضو پیسو باندې ټریډینګ مه کوئ. نو دا به چې دی زما ورته یو نصیحت وي. یعنې $10 در سره دي. ښه نو د باندې چې دی په ګوډ فنډ ټریډر کې چې دی داسې ونیسه $10 کې چې دی هر ډالر چې دی یو اکاونټ چې دی په $10 دی. اوس د ګوډ فنډ ټریډر چې دی یو کار بیخي ډېر ښه دی چې هغه تا ته یو دانه یا 2 دانې چې دی فری اکاونټونه درکوي. چې کوي فری اکاونټونه تا ته تقریبا 2 دانې درکوي. ښه نو $10 یو دانه دی. نو د باندې چې دی ته دانې 6 دانې اکاونټونه ایستلی شي، چې کولی شي 6 دانې. 6 دانو سره په ضمانت سره ته زه وایم چې د $10,000 2 دانې 4 دانې چې دی تا ته فری درکوي. چې شوي 10 اکاونټونه شول په $10 باندې. چې شو تا ته مارکیټ لکه تا ته 10 دانې اکاونټونه درکول شو په $10 باندې. اوس دا به څنګه ټریډ کوو؟ راځي چې دا دې ته مخې ته ورشو چې دا ټریډ به یې سره کم کوو. دا به داسې ایښیا چې ټریډ به ګوري، چارټ به ګوري، وګوره چې خپله سټراټیجي دې شته. لکه ټریډ لکه نورمال ټریډ چې تالي، نو د دې په ځای چې ته کم ریسک والي اکاونټ دې فل پورټ کړه. چې دی پوره پې ورشه اکاونټ، لکه څومره چې ایستلی شي لاټ همغونه پکې واله. پوه شولې؟ څونه لاټ چې ایستلی شي همغونه پکې واله. نو ته چې فل پورټ لاړ شي، ګوره ښه زه درته فایده وښیم. لکه اوس مثال ونیسه ښه ته هلته ټریډ وایستو، دلته دې فل پورټ کړو. ښه دلته لکه فل پورټ څه معنا چې پوره اکاونټ دې پې ورشي. داسې نه شي چې وله ما هلته ټریډ وایستو، ښه ما هلته ټریډ وایستو بس $10 به مې چې دی سټاپ لاس وي او $200 به مې ټارګېټ وي. نه داسې مه کوه. څه کوه؟ داسې مه کوه. پوره اکاونټ پې ورشه، بس بای 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 چې څومره اخیستل کېږي ورشه. نو داسې ونیسه چې دغلته دې ټریډ ایستی و، دلته دغه ځای کې چې دی ستا اکاونټ پاس کېدو. چې دی دغه ځای کې ستا اکاونټ پاس کېدو. اوس ګوره ښه اخره پورې اوسئ چې زه بیا تاسو ته چې لایف اکاونټ درکړي هغه کې څه شی وکړئ چې تاسو ته بیا پی اوټ هر څه درکړي. صحیح ده؟ نو فل پورټ پې ورشه. اوس ګوره ښه لکه مثال مې چې اوس درته درکړو که نه، تا هلته ټریډ وایستو بغیر د کوم سټاپ لاس، بغیر د کوم ټي پي هېڅ شي. ښه نو بیا چې بغیر د ټي پي، نو بیا مجبور یې ټریډ ته کښېنې ته چې پوه شي چې هغه ګټې ته ورسېږي ته یې بند کړي. صحیح ده؟ نو ښه صحیح چې دی دغلته مارکیټ تلو او دغلته دې اکاونټ پاس کېدو. دلته مه کېدی چې دغلته پاس شوی و. څه شوی و؟ دغلته پاس شوی و. نو اوس د دې سیناریو به څه رقم وي؟ ښه لکه اوس ته به وایې چې که لوز شي نو لوز دې شي که نه. څه شو؟ که لوز شي لوز به شي که نه. نو دې کې څه غټه خبره نه ده. نو داسې وګڼه چې په دې ټول فل پورټو کې چې دی 10 دانه اکاونټو کې ښه تا چې دی زه یې درته په ضمانت سره وایم چې لږه کې موږ هم راونیسي په دې فل پورټ سره ستا اکاونټ پاس کېږي. چې کېږي پاس کېږي. 6 دانې چې دی پاس کړه. دا ما خپله چې کړې ګوره تا ته زه خېټالوجي نه یم. ښه 6 دانې پاس شول. 6 دانې په فیز 1 کې. صحیح ده؟ او دا 2-4 اکاونټونه چې خوشې درکوي دا چې دی دا فقط یو فیز لري. چې یو پرې دې پاس کړو سیده دې فنډ اکاونټ ته لګي. خو
د دغه بیا د قانون دی چې ته کله چې پاس کې کی وای سی دی ورکړي لکه تذکره ارسدي ورکی تا نه چې دغه اکاونټ پیسې غواړي چې لکه د سیده لکه پی لیټر چې پرې پاس کانو به تا پس ته پیسې ورکا صحیح ده پس ته پیسې ورکا نو راځي چې یاره زو ویډیو په طرف نو شپږ دانی دی پاس کړه صحیح ده شپږ دانی فیز 1 کې صحیح ده قربان د شپږ دانو فیز 1 کې شپږ دانو کې درې دانی د سیونیسا چې پاس شول لایف اکاونټ ته شول لایف اکاونټ ته درې دانی پاس شول نو درې دانی شول فندډ شول درې دانی فندډ د $15,000 دی نو $15,000 اکاونټ ټول تاسو چې دی اکټیو شول اکټیو شول نو دی ار یو کې چې دی دی ار یو کې تبا لکه زور تر ریسک مانجمنت در کوم ته دینه چې دی زیات مریسک کوه ته 0.5% نه زیات ریسک په ټریډ کې مکو که غواړي کانسیسټنټلی ته په اوټي والی او همیشه سره هغه اکاونټي ته کې ټریډ کې او ګټي نو د دې نه زیات ریسک مکو او بغیر د ستراتیژي دی مزه لکه سیمونه کې چې فل پورټ په ورشي صحیح ده لکه سره غو چې پاس کړي ته باغ باندې سیده ورشي چې تا د په اوټ نه درکې ته به وښته ستراتیژي نه کار ته خو سم قمار وهي صحیح ده نو 0.05% نو څونه موږ مصرف کړل خیا $100 صحیح ده موږ څونه مصرف کړل $100 موږ مصرف کړل په $100 کې درته زوی مخیا 3 اکاونټ دي 3 دانه په یو هفته کې شته ته په یو هفته کې نه په سلور ورځ کې ونیسه یعنی یو هفته ونیسه خیا په یو هفته کې د دې دوه برابر ته پیسې راځي چې د اکاونټونو چې خسته ټریډونه واري او په خپل ستراتیژي او ریسک مانجمنت باندې صحیح لاړ شي صحیح ده نو تی په وخت کې د دې دوه برابر پیسې راځي شي صحیح ده نو د سیونی چې ته په $100 باندې $15,000 پیسې در سره لایف خل شي ته په باندې ټریډ کوي سونه غټي 80% تا درکې او 0% هغه یالي نو راځي چې زه د ریزلټ خو خیمه چې وسونه چې دروغ وي یا د سیده واسده زه سم او پراته تورې ته خاص زما ګوډ فند ټریډر زیتا خپل ویب سټ ته نو دلته څونه میسج را روانې لیوانه کړم ښه نو زه زما هوم ته یا هوم ته دا چې دی ورزیر ته وخه مخې ټول چې دا اکاونټونه ما نه ټریډ کړی دا موډ کې رو ټریډ کړی دا باندې ټریډ کړی دا نه دا یو دوا او درې دانې دا درې دانې چې $15 ما نه ټریډ کړی وښولې نو درې د دینه وباسه ما په دې کې چې دی تقریبا 11 اکاونټونه ایستلي دي وښې 11 کې چې دی نو درې هغه تینه لري کنه اکاونټونه کې یعنی $100 ونی سم $100 په مصرف کړی صحیح ده نو په دې کې چې دی په دې کې درې دانې پاس شوي صحیح ده درې دانې پاس شوي او دوه دانې چې دی فندډ شوي درې دانې فندډ شوي یا دوه دانې نه درې دانې صحیح ده قربان درې دانې یعنی اکاونټونه چې دی ما په $100 باندې درې دانې د لس شل او دغه دانه بل دا ویریفیکیشن په کار دی $10,000 اکاونټونه چې دی ما ویریفای کړه شکړه ما ویریفای کړه لکه اوس فندډ یم نه اوس صحیح ده دا وګورئ اوس زما شیان غواړي چې کوي پیمنٹ ریکویسټډ پی لیټر چیلنج می چرته مخکې خودو مفت درکې نو دا چې اکټیویټ اکاونټ ورشه هغه پیسې چې دي تر دې اکاونټ ورکا سیده لایف اکاونټ ته درکې اوس راځي چې دا ما بل ورځ پاس کو خیا دا ایکسپریمنٹ ما کوو خپل می تورې کې چې مالي زیاتره خلک ماته مسیج کوي چې ولاو دونه وخت نسی دا دی دا مې چې دا چې کچھ کیږي نه دلته چې دا اکاونټ زه فندډ لرم فعال صحیح ده دا درې پاس کړی دي نو زما د دې اکټیو اکاونټ ته زما سیده صحیح ده انده اکټیو دی کنه دا فندډ دی ګوري فندډ اکاونټ چې وسونه چې دروغ وي نو زه ویو ډاشبورډ وایم صحیح ده ویو ډاشبورډ نو په دې کې چې دی ګوره د دې قانون د سیده چې ته باید درې ورځې
0.0 0.15% چې دی ته ګټه وکړې 3 ورځې سر په سر صحیح سر په سر هم نه که یو ورځ تاوان هم کړې بیا بله ورځ وکړې خو چې باید ستا 3 ورځې پوره شي نو ما چې دی 2 ورځې وخت درلودو هفته خلاصه شوله نو ما فقط دا شیان پوره کول خیام نو زه درته وایم خیمه دا د زما ټریډونه دي صحیح ده نو یو کې مې چې دی شپږ اویا ډالر ګټه وکړه زه خو خو 2 ټریډر خپله به معلوم کړي دلته زموږ شاګرداني نو بلکې چې دی ما څلور ټریډه ولې ښه نه پوهېږم ورېخته یو دی چې دی یو په یو ټي پي ولګېدله په اسیا سیشن کې په نیویارک کې بیا نور ما تقریبا 25 ډالر نور ګټه وکړه چې ما 50 ډالر ما خالي پوره کول ما پیسو ته دغه نه چې ما دا اکاونټ ما سره یا ورور سره مشته پاتې شي چې قانون ارسي پوره شي ده نو زه چې یو ورځ نورم چې کدی کې زه دغه وکم 0.15% ګټه وکم نو ماته د پیاوټ اجازه راکړي چې کوي د پیاوټ اجازه راکړي نو دا چې دی لکه دی باندې ما 100 ډالر ورکړي صحیح ده په دی باندې څه شو ورونه 100 ډالر په ما ورکړي دي او ما چې د 2 ورځې کې بیرته پی یو 23 ډالر ګټلي هغه چې ما پوره نه دی پریخي لکه ټیپیان ته ما نه دی پریخي کدا ما ټیپیان ته پریخي دا 200 ډالر په ودا پیسې یا یو نیم سل پوره نه 200 ډالر پوره راځي نو ګورې وډرازي ته که زه ورشم ما ته ګوري 23 ډالر ما ګټه کړې ده لیګل شم خو قانوني چیرې چې زه باید یو ورځ بیا بل هم 0.15% ګټه وکړم اوس د دې پوینټ شو چې دلته زه راغلم دا ما درته وخو د خیال چې په 100 ډالر ته کولای شي ځان ته لکه اوس ګوره دغه ماته د 1000 ډالر اکاونټ شو دا یا ماته یو ورته دا د 1000 ډالر اکاونټ شو نو د سی وګڼه چې زه ته کې 50 ډالر لکه هغه رسکی کنه 50 ډالر ټي پی 100 ډالري دوه ورځې سر په سر دغه ولګيږي ټي پی نو 200 ډالر په دوه ورځو کې دغه مر اسانه او یو دانم نه دی ګوره اکاونټ یو دانه نه دی دا چې دی پاس 2 او دا چې دی 3 او دا چې دی سلور پوښلی نو داسې خبره ده کنه چې اوس لکه زما خپل شخصي ستراتیژي دي سیده کړه چې مونږ اسیا سیشن کې ټریډ کوو لندن کې ټریډ کوو او نیویارک کې ټریډ کوو صحیح ده نو دې ټولو کې ما دې ته اکاونټونه جوړ کړم ایکسپریمنت کوم هغه خوشاله ورور مې چې دغه دی نه راځه زما اکاونټ کې کوم نه مې جوړو هغه چې نه زما اکاونټ کې وکړه ما زړه صحیح دي څه کوم په دې کې چې دلته یګان نه لوس شوی ول نو دا ستراتیژي ما تاسو ته درخو دلته دغه هم چې د ون ریټ سلف سره به خلوص شوی ان ټریډ صحیح ده ما دا تاسو خو درخودل چې ریزلټ هم راځي دا ګوره ما اول نه ویډیو جوړوله خو مالي اول زه ټرای کوم چې کار کوي یا نه واقعا کله چې ډیر زیات په فنډ کې پاتې شي خیا قربان نو تاسو چې د مغزین فشار در باندې راځي لکه ته ځان ته وی چې کله به پاس کوم کله به نه پاس کوم دا دی او دا دی او دا دی چې نه کې چې 2 میاشتې ټریډ کې نور خبره خلاصه او د لاسه ورکی بیا او تی پاس کې بیا فند د لاسه ورکی او بل دا چې دا مهمه خبره ده چې اس کله لایف اکاونټ چې درکو فول پورت په مزه لکه پوره په ورشي ته خپل ریسک ټاکي خپل ستراتیژي پکې قانوني ساري او بل دا چې ځکه چې فول پورت کې په وراره به تاسو په اور نه درکې به ماته مسیج نه کې چې د دې کمپنۍ د سیو کو نو به زما کمپنۍ نه چې زیاته جوړ کوم صحیح ده نو مننه تاسو نه نو دا ټرای کوي که واقعا پیسې لري که څه نه چې ته پکې یو د اکاونټ پیسې لري نو ته دا کارو کې به ماته وشواره دي کارو نه کو ګوره لس دوله اکاونټونو کې باندې ټرای کوي او د سینه چې خالي ته مارکیټ ته وګوري بر بای په ورشه بر سل په ورشه خپل ستراتیژي باوري پی وی ګوره هر څه د انالیسس کا وی ګوره چې مارکیټ زی برا نه زی چیرې د څه خبري نو بیا چې دی فول پورټیکا نو ویډیو حتما لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ مننه تھینک یو سو مچ